اتولانده ادبي ټولنې سرپرستی اعلی ډاکټر یاسین اقبال یوسفزي صاحب ته خواست کړو چې هغوی موږ سره خپل کلام شریک کړي. ډاکټر یاسین اقبال یوسفزي صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. ادبي ټولنه چې دا او د دې چلول چې دي نو دا نه څه تجارت دی نه څه کاروبار دی او نه پکې څه تمغې ملاویږي نه پکې بل څه ملاویږي. څوک چې خپل شعر لیکي او خپل لیکل کوي هغه ښه شاعري چې ټول ملګري پرې متفقي نو بس هغه مشري د هغه ټولنې او هغوی نه ما ورته ویم که دا خلک ډېر خفه وي نو مې زه به بیا د سره شروع کړم زه به زه درشم او دی به راسره سیکرټري شي او بل څوک به ګېډ وکړو نو بس خو راځئ چې کوم حجره کې یو ځای کېږي نو دې کې هېڅ دغه نشته څه نه به الیکشن پکې شته نه پکې ووټونه شته نه پکې څه بل څه بایلل او ګټل شته چې ښکلی شعر څوک لیکي بس دا ښه شاعري نو دا ترپګنۍ او خفګانونه او دا پکې مه کوئ او چې څومره یو ځای یې نو دا به دومره د خوشحالۍ څیز وي. ډاکټر صاحب تاسو دغه کوئ دې نه مخکې د عالم دیار په دې د عالم دیار شعرونه چې دي نو ډېر ښکلي دي ډېر پاخه دي او هغه مزاحمتي شاعري ده د قامي او د شعور سره سمه ده خو دغه به ووایم چې لکه شاعري ډېره ښکلې ده پاخه ده. زمونږ په کلي کې چې کوم پاخه شاعرانو د رسول بابا چې کومه وینا وه هغه ډېره ښکلې او پخه وه. بیا د هغې نه پس شیر محمد مینوش بابا و بیا آسي صاحب و چې د هغې شعرونو کې به ډېر پخوالی و او پخه لکه زه څوک یم چې زه دا فیصله وکړم چې د شاعري ښه ده او که ښه نه ده خو چې زما په نظر په پکې ادبي کمی نه او پوره به وه او زه چې یو شعر وګورم زه یم که دا داسې وي نو ښه به وه نو داسې خبرې پکې چې نه نو هغې ته زه پخه شاعري وایم نو دا د دې ملګرو ما اورېدلي دي. د هغې نه پس چې دی نو زمونږ په کلي کې ډېر ښکلي ښکلي شاعران رالو ابتدا کې چې دی نو موږ له هم څه نه راتلو د نورو ملګرو له هم څه نه ورتلو خو هغه ټولنه چې وه نو هغې بعضې خلک مجبور کړو بعضې خلکو له ورځي خو هغې دا کوشش نه کوي دا کار نه کوي نو چې ټولنه یي او یې یو ځای کېږي نو په دې بانه باندې بیا لکه زه چې نن هم راتلم نو ما یو تازه غوندې نظم لیکلی و نو هغه داسې ډېر پوره نه و خو ما یې هلته ځم نو راشي چې دا وګورم ځان سره به یې اوسم نو چې دا یي نو په دې طریقه باندې شاعران جوړیږي شاعران پخیږي چې مشاعرې ته راشي هغه کمی په کومو شعرونو کې او ورته ملګري په ګوته کې چې دا کمی و پکې نو د عالم دیار شاعري چې څومره ما اورېدلې ده څومره مې کتلې ده نو ډېره معیاري ده ډېره ښکلې ده. زما مشوره پکې یو دا ده که د شخصیاتو په ځای کوم نظریات دي دغه کوي به ډېر غوره ښه سوچ دی موږ به خپل مشران مخکې کوو د ډېرو مشرانو په ژوندون هم لیکلي شوي دي او خلکو مخکې کړي دي د دې په نظر کې به دغه مشران غوره ما به چې کتاب لومبې ولیکه نو ما به خپل والد صاحب له رالیږم نو هغه به پکې د هغه به همیشه دا کوشش و هغه به وی دی خپله شاعري محدودوي نو واقعي چې ما به ورته سموده پس کتلو نو ما وی که دې له ما عالمي سوچ ورکړی وی نو دا به نور هم وسیعتره به وه که نه مخکې به وه نو خدای دې کامیاب لري هلک دی او په دې عمر کې د شاعري داسې ښکلې ده نو چې وخت سره سره زمانه پس به دې د پښتو ادب کې عادت ستاسو دا مطلب دی چې خلک ځان ته مایله نه خلکو ته مایله کېدل نه دي خلکو ته مایله کېدل نه دي پکار خلکو د خلکو تربیت دی. رحمان بابا یادو که خوشحال بابا یادو نو هغې چې کوم شعرونه د معاشرې دپاره لیکلي دي نو هغه شعرونه یې ژوندي دي خو چې کومې هغه وختي دغه کې لیکلي دي رحمان بابا چې په هغه جنګونو باندې د دریاخان دي او د هغې کومې کیسې لیکلي دي هغه هېچ چاته پته نشته خو چې د کردار دپاره کوم شعرونه لیکلي دي نو هغه به تر قیامته ژوندي نو نظریات او کردارونه هغه پکار دي او شخصیات چې دي هغه دغه نه دي پکار نو دا شاعري وسیع کوي نور یې خوروي عالمي کوي عالمي سوچ ورله ورکوي خدای دې خوشحاله لري.